الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخکې احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه واقعات بیان شو. مصعب بن عمیر په داسې حالت کې وفات او شهید شو د احد په غزو کې چې د یو څادر نه بغیر د هغه سره هیڅ مال نه و. کله به چې په هغه څادر باندې د سر په شو نو خپې به خالي وي او که خپې به پټې شي بیا به سر خالي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر وکړ چې دا سر یې په دې څادر باندې پټ کړئ او په دې خپه باندې ورته سرګړي واچوئ. نن حادثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا حقارت او سپکوالی بیانوي چې خلکو به دې دنیا باندې ګورې دوکه نه شي. دا دنیا ډېر معمولی څیز دی او ډېر د الله په وړاندې سپک څیز دی. که چیرې دا دنیا د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر په اندازه قیمت درلودی، الله تعالی با کافرانو ته د دې دنیا نه د یو ګوټو به نه ورکړي، یو ګوټو به. نو د دنیا ډېره حقیر او سپکه ده. د دې وجې نه د دنیا نه ځان ساتئ. د دې وجې نه قرآن کریم کې راځي الله رب العالمین فرمایي که چیرې دا ویره نه وای چې دا خلک به ټول کافران شي د وجې د مینې د دنیا نه، نو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة. خامخا موږ به ګرځولي وی د هغه چا دپاره چې هغه د رحمان ذات نافرماني کوي، کافران. لبیوتهم کورونه د هغوی سقفا من فضة چتونه د سپینو زرو نه. که چیرې دا ویره نه وای چې دا ټول خلک به کافران شي د وجې د مینې د دنیا نه، الله تعالی فرمایي موږ به د کافرانو ته د دوی د کورونو چتونه سپین زر او سره زر ګرځولي وای، ټوله دنیا باندې کافرو ته ورکړي وای، ځکه دا حقیر او سپک څیز دی. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فرمایي قال داوی قال ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله. کچیری وی دا دنیا تعدل وی تساوی برابر عند الله پنیز اللہ تعالی جناح بعودت پا اندازہ دا وزر د ماشی. ماشی ډیر ورو کیسیز دی، د ماشی وزر ډیر ور کوټه دی، دومره قیمت هم د الله په وړاندې دنیا نه لري. که چیرې درلودی نو ما سقا نه به وڅښلی کافر یو کافر منها د دې دنیا نه شربت ماء یو ګډ د اوبو، د اوبو یو ګډ به الله تعالی د کافرو ته نه ورکړی. خو دا دنیا ډېره سپکه او حقیره ده. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما ومتعلما. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا مثال ورکړي، وی د دنیا چې دا ملعونه ده، د الله تعالی د رحمت نه لري ده، بد ګڼلی شوی څیز دی. مگر د الله تعالی طاعت عبادت د الله یاد عالم او متعلم چې دی دا د نه مستثنا دی. نور د دنیا ملعونه ده، خلکو دنیا نه ګورې ځان وساتئ. ابو هريره فرمایي
وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله د رسولنا واوریدا یقولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الا ان الدنيا ملعونه خبردار دا دنیا چې دا ملعونه ده دا د الله په نسبانه مکروهه عند الله مبغوضه بد غنل شوی سپک غنل شوی ملعون ما فيها سجب دنیا کی دی مال دنیا دولت دا هم ملعون دی دا هم بد غنل شوی دی دا الله تعالی د رحمت نه لري دی الا ذکر الله مگر دا الله تعالی یاد چې ذکر د الله نه مراد ټول عبادتونه او طاعتونه د الله تعالی دي وما والاه او هغه سيزونه چې الله تعالی خو خوي چې دې بیا علماء دوه معناګانې کړي وما والاه دې نه مراد هغه سيزونه دي چې هغه د الله تعالی یا ته انسان نږدې کوي یا وما والاه دې نه مراد هغه سيزونه دي چې د هغه په ځبان انسان الله ته نږدې کیږي بس دغه سيزونه او عالما و متعلما او عالم او متعلم د دې لعنت نه خلاص دی دې وجنه دنیا کې انسان به د عالم شي یا متعلم شي یا د خبري او یا خادم شي د دې څلورو نه اخوا زندگی چې د هلاکت زندگی د هلاکت ځان ساتلو بکار دی وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ضيعا فترغبوا في الدنيا عبد الله بن مسعود رضی فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی تاسو منه سیدا ازمکا جیدادنا مالونا فترغبوا فی الدنیا تاسو به د دنیا کې مینو کې رغبت د دنیا به تاسو سره پیدا شي او ضیع معنا قرض مکی ای لا تشتغلوا بالبناء والعقار ځان مشغولوي د کورونو په جوړولو باندې په ځمکه باندې و ضروب التجاره د تجارت په مالو دی باندې ځان مصرفوي ولی فترغبوا فی الدنیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو به دنیا سره مینه وکئ او تزهو فی الاخره اخرت بدن ارشي اے خلکو د دنیا کې دومره مون نه وځي چې د دنیا د مینې او محبت د وجنا تاسو نه اخرت ارشي نو دی وجنا دنیا به قدر ضرورت او مقصد استعمال دا صحیح چیز دی ځکه د ښه انسان د پاره الصالح للرجل الصالح نعم المال الصالح لرجل الصالح خمال در خسړي د پاره دی چې انسان نیک وي او مال حلال پاک د الله تعالی له نعمت دی خو دې وجنا د دنیا مقصد ګرځول پکار نه دی چې هغه تانه آخرت ویر کی د دنیا مینه محبت تانه د الله مینه محبت ویر کی الله تعالی دې موږ ته سبدي باندې د عمل کول توفیق را نصیب کړي